اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله پاک د خپلو دوستانو دپاره جنتونه او د هغې نعمتونه تیار کړي دي، او کم خلک چې د الله حکم نه مني او د شیطان خبره مني، نو شیطان د الله دشمن دی، او الله مؤمنانو ته ویلي چې دا ستاسو دشمن دی. شیطان د الله دشمن دی، خو الله مؤمنانو ته دا شیطان ستاسو دشمن دی، او دې په دشمنۍ ونیسئ، د سره دوستي مه کوئ. نو شیطان او د ده ملګري دا به الله دوزخ ته بوزي، او دوزخ سره الله وعده کړې ده، لأملأن جهنم، الله فرمایي جهنم به ډکومه د پیریانو نه او د کافرو انسانانو نه به یې ډکومه. د قیامت پر ورځ باندې به دا تمام مخلوق میدان حشر کې راجمع وي، تمام اولین آخرین میدان حشر کې راجمع وي، او الله آدم علیه السلام ته حکم کوي، وی د دوزخ وفد جدا کو، تیار کا دوزخ ته اولیگا. د دوزخ وفد تیار کو. الله د دوزخ وفد څومره دي، څوک دي؟ الله ورته فرمایي 1000 کې به یو کم زر دوزخ ته ځي، دا یو به پکې جنت ته ځي. 1000 کسانو کې به یو کس جنت ته لاړ شي، او دا یو کم زر به ټول دوزخ ته ځي. نو دغه حساب کتاب دی، دونه نسبت دی چې یو جنت ته ځي، یو کم زر به دوزخ ته ځي. نو دا آواز دومره خطرناک دی چې دا د یو غټې زلزلې نه هم زیات دی. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، دا یو لوی عظیم آواز دی. وی په دې خلکو به زلزل راشي، یو خو د ځمکې زلزله ده، بل د هیبت زلزله ده، دواړه زلزلې به راشي. ځمکه به هم خوځي، دا زلزله به وي، او د هیبت زلزله به هم وي چې 1000 کسانو کې یو به جنت ته ځي، نو ټول دوزخ ته ځي. او صحابه کرامو چې دا آواز واورېد، نو په هغوی هم یره راله، ویې ژړل، موږ به په هغه په زرو کې یو کس زموږ به څه نصیب وي چې موږ به پکې راشو، شاید چې موږ هم ټول دوزخ ته ولیږي. نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته تسلي ورکوله، خفه کېږئ مه. هر پیغمبر چې راځي نو د هغه نه مخکې د جاهلیت زمانه وي، او ډېر خلک جاهلانی، نو هغې کې الله پیغمبر راولیږي، نو هغه جاهلانو ته وعظ نصیحت کوي، نو چې د چا نصیب ښي د جاهلیت نه توبه وباسي، مسلمان شي. نو د جاهلیت د زمانې خلک چې هغه یو کم زر به د هغې نه پوره کي، یا یاجوج ماجوج د دوی شمېر هم ډېر زیات دی، د هغې نه به یې پوره کي. نو په زرو کې یو کس دی، بیا پکې دا مؤمنان الله شامل کی. نو دوزخ چې دی نو دا د کافرو دپاره دی، او 1000 کې یو کم زر به دوزخ ته الله لیږي. او دا دوزخ دومره لوی دی چې د تمام مخلوق کې دغه نسبت باندې خلک دوزخ ته لاړ شي، ورچئ دې دوزخ ته. نو دې دوزخ ته وایي ډک شوې که ډک نه شوې؟ الله ته تپوس کوي ډک شوې که ډک نه شوې؟ نو دا دوزخ چغه کوي هل من مزید نور شته؟ که نورینو نور هم راواچوه، نه ډکېږي. هل من مزید نور شته؟ او دا کافر چې په دوزخ کې ورچي، نو دی به داسې دنیا کې چې دا 5 فوټ قد دی دغسې وایي، نه دی به هم غټېږي.
د کافر چې په دوزخ کې پروت دی د هغه په باره کې احادیثو کې راغلي چې یو غاښ به د احد د غر عمره دونه دی غټ شو چې کم ځای کې داسې 32 غرونه د احد عمره نه به څومره یې د هغه خوله او غاښونه دي نور بدن به هم غټ شي نو چې دا دونه غټ غټ بندیان واچي نو بیا هم دوزخ نه ډکېږي نو یې حل مې مزید نور هم څه شته دوزخ ته به کافران لاړ شي او ورسره بیا بعضې ګناهګار مسلمان د ګناه په اندازه باندې هغه به هم دوزخ ته لاړ شي نو دا دوزخ ته چې کوم مسلمان ځي نو دی د رسوایۍ دپاره نه ځي کافر دوزخ ته ځي رسوایۍ دپاره او ګناهګار مسلمان صفایۍ دپاره ځي ځکه چې په دنیا کې د ګناه د اخیري په کم بدن ولګېدل نو دا اخیري د جنت ماحول سره موافق نه دی نو که د دې خیري سره جنت ته بوځي نو د جنت ماحول آب و هوا هغه برابرې نه کوي نو دا بنده به تسنس شي نو چې آب و هوا دی ځای کې برابرې نه کوي دی خرابېږي تسنس کېږي نو الله یې دغې بټۍ کې واچي لږې پاک کړي چې پاک کړي نو د جنت آب و هوا سره موافق کړي بیا به جنت کې ښه وخت تېرېږي تکلیف به نه وي نو که الله دې مسلمان ګناهګار لته عذاب ورکوي نو دا د صفایۍ دپاره دی رسوایۍ دپاره نه دی نو ډېر ګناهګار مسلمانان په دوزخ کې څه وخت تیر کړي او بیا سفارشونه به کېږي نو په سفارشونو د دوزخ نه خلک راوځي جنت ته لیږي نو دا دوزخ د ګناهګارو نه خالی شو پکې نور څه ښکاري نه ټول پکې کافر دی او پکې څوک مسلمان نه ښکاري د دوزخ چې کوم داروغه دی او هېڅوک نشته پکې خو جبرائیل علیه السلام یو آواز د دوزخ د طرف نه اوري چې یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان د دوزخ نه یو آواز راځي نو جبرائیل علیه السلام حیران شو چې د دوزخ نه دا آواز څنګه راغی یا حنانو یا منان نو الله پاک ته عرض کوي چې دوزخ نه آواز راځي ورشوې د دوزخ داروغه ته ووایه چې د دوزخ کې وګوره دی کې به څوک وي څوک مسلمان به پکې وي نو جبرائیل علیه السلام ورغی او بیا د دوزخ داروغه نه تپوس کوي چې د دوزخ نه آواز راځي یا حنان یا منان دا آواز د چا دی هغه وایي ما خو ګیر چاپېر وکتل ما خو څه ونه لیدل نو الله وایي چې څوک پکې دي ویې ګوره نو د دوزخ داروغه په دوزخ کې ګیر چاپېره چکن وکړه بیا راغی جبرائیل علیه السلام ته وایي چې دوزخ نن دونه لمبې تیزې کړي دي چې زه پکې کاڼی و انسان نه پیژنم دونه تو دی پکې دونه ګرمي ده نن پکې ما ته کاڼی او بنده نه معلومیږي دونه اور دی پکې ما څه ونه لیدل نو جبرائیل علیه السلام بیا الله ته سوال وکړو دوزخ داروغه خو وایي چې ما ته پکې څه نه ښکاري نو بیا ورته الله وایي په دې دوزخ کې لاندې یو ځای دی یو تاخانه ده پکې او هغې کې دغه بنده پروت دی راویې باسه نو بیا هغه داروغه هغه ځای ته ورسېده نو دا بنده په زنځیرونو تړلی دی د دوزخ په ویښ کې دی او تړلی شوی دی نو داروغه چې ډېر اوچت کړ نو ویې څنډه نو هغه زنځیرونه کړی ماتې شوې او دی یې دا زنځیرونو نه آزاد کړ او دی هم سوې لوې ښکاره شوی دی او بیا هم یا حنانو یا منان آخر کې دی د دوزخ نه را وویسته او بیا یو چینه ده په هغې کې وله غوپه ورکړل او د هغې نه پس بیا برابر شو خشته شو بیا جنت ته بوده
دا یا حنان و یا منان چې وې دکې ایمان دی ګناهونه ډېر زیات خو ایمان پکې و نو د ایمان په برکت آخر کې د دوزخ نه راوویست او جنت ته یې بوته ایمان یو لوی نعمت دی او د ایمان د حفاظت دپاره هر وخت دعا پکار دی چې الله ایمان مې نصیب کړي او که موږ یو جمدي ته وایي چې خدای دې ایمان نصیب کړه نو هغه وایي دی راته خیر وکړي چې خدای دې مړ کړه دا د مرګ خیرې نه دي جمدي ته م ویلی شه چې ایمان دې نصیب شه او مړ دپاره م ویلی شه چې دله دې خدای ایمان نصیب کړي د ایمان یو لوی نعمت دی اوس دا ایمان خو لوی نعمت دی خو داسې کله کله بنده په غفلت کې وي او د ایمان نه خلاص شي کافر د دنیا لاړ شي نو داسې په ګپ شپ کې په خندا خوندی کې بې باکه خبرې نه دي کول پکار کله د عقیدې خلاف خبره وي او بنده یې داسې په خوشطبع کې او په ګپ شپ کې وکړي دا نه دي پکار د قرآن آیاتونه بعضې خلک وایي او هغې پسې بیا د پښتو خپل ټکي م ورسره یو ځای کوي وزن برابري او بیا دغه خبرې کوي خلک پې وخاندي راوخاندي نو د قرآن آیاتونو پورې که چا ټوقې وکړه نو هغه هم د ایمان نه خلاص شي نو هغه یو خو په ویښ کې سوځېدلې ایره پروت دی ښکاره شوی دی او دا هغه وایي زه هم نه پېژنم خو ایمان پکې نو د هغې د برکته خو بچ شو چې دا په ګپ شپ کې ایمان بیللی وي د ده به څه حالي نو د ایمان حفاظت پکار دی په معمولی ګپ شپ او په خندا خوندی دی څوک خپل ایمان خرابوي نه کله بنده د قرآن نه خلاف خبره وکړي کله د پیغمبر په شان کې څه بې ادبي دې نه وشي دی وي دا خو ما ګپ لګوو دی په دې نه دی پوهې چې زما نه ایمان لاړه د ایمان حفاظت پکار دی شب معراج کې پیغمبر علیه السلام دا دوزخونو سیلم کړی دی د جنتونو سیلم کړی دی وسره د جنتونو سره دوزخونو سیلم کړی دی او په دوزخونو کې بعضې کسان ولي چې وي دا خو زما امتیان دي پیغمبر علیه السلام امتیان دي په دوزخ کې دي نو دا سفارش کولو اراده پیغمبر علیه السلام وکړه چې د دې کسانو سفارش کوم چې د دوزخ نه بچ شي جبرائیل علیه السلام ورته مک وسفارشه ستا نه پسې داسې کارونه کړي چې دوی ایمان بایللی دی ایمان یې ضایع کړی دی سفارش مه کوه پیغمبر علیه السلام یې منع کړ سفارش به نه کوې پیغمبر علیه السلام یې امتیان مې دي نه امتیان نه دي داسې عملونه یې وکړل چې ایمان یې ضایع کړ وی پیغمبر علیه السلام وژړل چې زما په جون کې دا حال دی چې ایمان ضایع شو زما د مرګ نه پس به د دوی د ایمان څه حالي بیا جبرائیل علیہ السلام ورته وفرمایل چې الله پاک فرمایي چې کوم امتی دی د ماسپښین فرض مانځه نه پس چې دا کوم 2 رکاته دي دا دغه 2 رکاتو نه وروسته یو 2 رکاته لمونځ وکړي هغې کې خاص آیاتونه وي چې دا آیاتونه پکې ووایي ورپسې دعا ده په حدیث مبارک کې چې دغه دعا ورپسې ووایي نو د دې بنده ایمان به محفوظ وي دا به ضایع کېږي نه دا د ایمان د حفاظت دپاره ده نو چې چا کې ایمان نه وي نو هغه دوزخ طرف ته پخپله ور روان دی نو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې ټول خلق دوزخ ته روان وو بس د دوزخ خشاک نو الله پیغمبر علیه السلام راولېږه د خلکو ته وعظ او نصیحت وکړو چې د دې اور نه ځان بچ کې او بیا خپل مثال په خپله پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې یو بنده اور بل کي هغې سره رڼا راشي نو دې رڼا ته یا د شمې ته دا پتنګان ورځي او په دغې لمبه ځان په خپله ورغورځوي شمې له پتنګان راځي چې پتنګ راشي نو شمې له څه وکړي لمبې له ورشي وسوځي
نو دغه شانته چې یو سړي اور بل کړی دی او رڼا جوړه شوله نو دې اور لا د ماشو پتنګانو په شانتې د کافران ور روان دي خو یو بنده دی چې هغه د خلک د دې ملا نه رانیسي او رارسته کوي چې مه ورځه دې اور له مه ورځه ځان ستی کومه نو د کفر اور بل دی او دا کافران په زور ورځي په دغه جهالت کې ځان ورغورځوي پیغمبر علیه السلام وي زه یې راکاږم چې رستو شه مه ورځه خو دا خلک پوهېږي نه بیا هم پې ورځي نو چې چا خبره ومنله هغه د دغې اور نه بچ شو او چې چا ونه منله هغه په اور کې وسوځېده دغه د پیغمبر علیه السلام ډیوټي وه چې کافران یې د دوزخ د اور نه بچ کول د پیغمبر لوی شان دی او د ټول مخلوق د پاره فکر وکړو اوس په هر کور کې بنده د کور مشر دی په کور کې پلار دی بچی یې شته ښځه هم شته نو دا ښځه او بچی دا ماتحت دي او دا خاوند او د دې ماشومانو پلار دا حاکم دی دته حکم دی چې ته ځانم د اور نه بچ کا او دا اهل دی بچ کا په اهل کې بچیم راله او ښځه هم پکې راله قو انفسکم ځانونه هم بچ کې و اهلیکم او دا خپل اهل هم بچ کې ناره د دوزخ د اور نه بچ کې ځانم بچ کا یعنی ته هم خلاف شریعت کارونه مه کوه او ستا چې کم ماتحت دی هغوی هم د خلاف شریعت کارونه نه منې کا یوازې په دې نجات نشته یو بنده وایي زه خپل لمونځ کوم 5 وخته لمونځ کوم دا ډېر دی ستا په 5 وخته لمونځ ته نه بچ کېږي ستا کور کې بال بچ دي لږ د هغوی به هم تپوس کوې هغوی لمونځ کوي که نه کوي یو صحابي راغی او پیغمبر علیه السلام ته چې ما یو اوښ ساتلی دی او زه د دغې اوښ ډېر خیال ساتم خوراک څښاک ګرمي یخني ښه خیال یې ساتم د دې اوښو او دا اوښ زما سره مینه کوي دی هم زما خیال ساتي ما له ښه مزدوري کوي زما اوښ خوښ دی د اوښ زه خوښ یم زه د هغه خیال ساتم هغه زما خیال ساتي او چې زه کور ته ماښام راشم او ماښام لمونځ کوم نو ستړی ستومان یم نو زه لږ سملمه ملا نیغومه او دغه وخت کې دا اوښ دونه چغې وایي چې ما آرام ته نه پرېږدي نو چې د ماسخوتن لمونځ وشي نو بیا دا اوښ قلار شي نو د ماښام او ماسخوتن منځ کې اوښ دونه چغې وایي ما په آرام نه پرېږدي پیغمبر علیه السلام ته هغه اوښ دې راوله زه ورسره خبرې کومه نو صحابي لاړ او اوښ یې راوسته اوښ ډېر ادب احترام سره راغی او حاضر شو پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه اوښ الله گویا که خبرې کوي وایي زما دا نیک ډېر خوښ دی او دا ښه سړی دی او دی زما ښه پوره د خوراک څښاک ګرمۍ یخنۍ ښه خیال مې ساتي او زما دی خوښ دی نو زم د خیال ساتم هر قسمه مزدوري چې کوي نو زه تعاون کومه مزدوري وله کومه او چې کله دی ماښام کور ته راشي نو دی ستړی ستومانه دی نو زه وایم که دی اوس اوده شو نو د ماسخوتن لمونځ به ترې قضا شي ماښام لمونځ یې وکړو اوس دی ستړی ستومانه دی او دی اوده شو نو د نه ماسخوتن لمونځ قضا کېږي نو که دا لمونځ یې قضا کړو نو دی په بدل به وله الله په دوزخ کې غوټې ورکوي 2 کروڑ 8 لاکه کلونه د یو مانځه په بدل په دوزخ کې غوټې دي نو دا اوښ وایي زما ډېر ښکلی نیک دی نو زما په اور پرزو نشي نو زه ورته چغې وام نو چې دی د ماسخوتن لمونځ وکړي بیا دی هم په قلارو دي شي زه هم اوده شمه په دوزخ مې پرزو نشي ځکه ورته چغې وامه اوښ بې زبانه دی بې عقله دی خو په خپل مالک مین دی دوزخ ته نه پرېږدي او انسان هوښیار دی عقلمند دی دی څنګه خپل بچي دوزخ ته پرېږدي د لمونځ کړی دی خو بچو یې لمونځ نه دی کړی
او ماسخوتن ود کېږي تپوس څوک کوي ښځې مونځ کړی دی بچو مونځ کړی دی که نه دی کړی او ښځې مونځ کړی نو دا تپوس چاته کوي چې دی خاوند مې مونځ کړی دی نو ښځه هم دی نه به هم تپوس کېږي سړي نه به هم تپوس کېږي نو قو انفسکم خپل ځانونه هم بچ کړئ و اهلیکم نارا او خپل اهل هم د اور نه بچ کړئ